په پلازمینه کابل کې 930 مستحقو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې ترڅو د دوی ورځنۍ اړتیاوې پوره شي. ګدو پر ناسور شو پر هرونو یې پټۍ ګورې به دا وطن بسیال کړو د نړۍ ګورې به دا وطن بسیال کړو د نړۍ ګدو پر ناسور شو پر هرونو یې پټۍ ګورې به دا وطن بسیال کړو د نړۍ ګورې به دا وطن بسیال کړو د نړۍ. دا مرستې چې اوړه، وریجې، بوره، غوړي او نور لومړني خوراکي توکي پکې شامل وو د شیخ محمد راشد المکتوم خیریه بنسټ لخوا برابرې شوې وې. چې د غبرګ لاسونه ښکل کړمه مورکۍ ګورې به دا وطن د مرستو عادلانه ویش ته د ډاډمنتیا لپاره مستحق کورنۍ د ځانګړې کمیټې له لورې وپیژندل شوې او د بایومتریک له لارې تایید شوې ترڅو مرستې واقع حقدارو ته ورسیږي. ګورې به دا وطن بسیال کړو د نړۍ باسو نور له ذهنه د ویجاړ وطن تصویر باسو نور د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت مسؤلینو د ویش بهیر کې د دارالانشاء عالی کمیسیون رئیس الحاج مولوي امیر محمد همدرد د غوښتنې د کموال رئیس الحاج مفتي عبدالحق متی د سوالګرو د کمیټې سرپرست او ځینو مسؤلینو ګډون کړی و. د خدای څخه ډېر راضي او شکرګزاره یو چې د خپلو مظلوم ولس لپاره په دې مبارکه میاشت کې او هغه غریب مستحقینو خلکو ته یو اندازه بیا د نفقې طریقه خدای برابره که تقریبا 910 کوره ته نفقه بیا برابره سوه چې په هغه کې تقریبا د 500,000 پره په اندازه دوی ته شی ورکول کېږي 2 ګونۍ اوړه 1 ګونۍ وریجې او بره غوړي 1 ډبه 2 ډبې او داسې مالګه نور میده شیان او نغدي 100 روپۍ چې دی انتقال کې وکړي الله دې خیر ورکړي. د اسلامي امارت خاص او مهربانه امیر المؤمنین الشیخ هبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله چې دغه د یو خاص رحم او ترحم دپاره همیشه دغه یو د مساکینو او د محتاجینو دپاره یو سلسلهواره طریقه جاري کړې ده. نو اسلامي امارت تر خپله وسه در خپله کوششه همیشه دغه لړۍ جریان لري. مستحق کورنیو د دې مرستو د ترلاسه کولو څخه خوښي څرګنده کړه او له مرسته کوونکو بنسټونو څخه یې مننه وکړه. تشکر میکنیم از ممنوعیت مواد مخدر وزارت امور داخله این مساعده را که ما کنند تا گزارا میکنه خیر ببینه. تشکر. دا مرسته نه یوازې د اړمنو کورنیو لاسنیوی دی بلکې د ټولنیز همدردۍ او مسؤلیت روحیه هم پیاوړې کوي.